یوې خواته د چین او د افغانستان ترمنځ د واخان د لارې د خلاصېدو دپاره وخت کم بلل کیږي، یعنی دغه مسله تر پایه رسېدلې چې افتتاح سي. بل خواته په بدخشان کې مزاحمتونه چې د حکومت پر ضد باندې یو شمېر کړۍ ترسره کوي چې له پاکستان څخه سرچینه اخلي. که د یفتل مسلې ته راسو چې په هغه کې هغه خلک چې د حکومت پر وړاندې بغاوت کړی و له منځه ولاړل. بیا د چترال له لارې د بدخشان په زیبا ولسوالۍ کې چې دوی غوښتل راواوړي دې خواته هغه هم د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا په نښه سول چې وروستی هغه قمندان و چې هغه هم ووژل سو. د افغانستان لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت بدخشان زیبا ولسوالۍ ته تللی، وایي چې د افغانستان لویشت خاوره د اسلامي امارت د ځواکونو تر کنترول لاندې ده. هیڅ چاته موږ اجازه نه ورکوو چې افغانستان ته ګواښ متوجه کړي او نه هم کوم د ګواښ ستونزه شته. دا چې ولې بدخشان په نښه کیږي، بدخشان څه اهمیت لري، څوک دی چې غواړي بدخشان ناامنه کړي، د واخانو د بدخشان د دغه وروستیو پیښو مسله څومره تړلې ده، دا هغه موضوعات دي چې نن په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. راسره په پروګرام کې درې تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی ډګروال کامران امان، بل میلمه راسره سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی ډاکټر حکمت الله حکمت او راسره څېړونکی او تاریخ پوه ښاغلی شهسوار سنګروال ده. تاسو درې سره میلمنو ته ښه راغلاست وایم، پخیر راغلاست پروګرام ته. درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم، تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. حکمت صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم، پخیر راغلاست کابل ته. لومړی مخکې له دې چې ولاړ سم بحث ته څه تغییرات مو ولیدل وروسته له بیا ځلې راتګ نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت علیزی صاحب تاسو ته، ستاسو ډېرو درنو میلمنو، سنګروال صاحب ته، امان صاحب ته، ستاسو لیدونکو همکارانو ته. وطن ته چې راځې اول د وطن لیدل داسې وي لکه ته چې یو مقدس ځای ته تللی وي، بیا داسې یو وطن ته چې پس له نیمې پیړۍ څخه پکې ورورګلوي وي، په هغه کې مسؤلیت وي، تر ډیره پورې هغه نظم او نظام وي چې ولسونه ترې راضي دي. په کلي مسجد کوڅه کې خلک یو د بله سره پخواني قدرتونه خصومتونه نه لري. ماشومان د شپې پر 2 بجو باندې وځي لوبې کوي، نه قیود شبګردي شته، نه د راکټونو وارونه شته دي او نه هم هغه نفرتونه شته دي. د وطن ښکلا همدغه ده. که څوک غواړي چې واقعا د افغانستان د وضعیت څخه باخبره سي، په رسنیو ډېر باور مه کوئ، په خدای باور وکوئ، یو وار راسئ دې وطن ته. زه باور لرم چې د هیڅ افغان دپاره د افغانستان دروازه نه ده تړلې. په رښتینې توګه زما سره په الوتکه کې په لسګونو شناخته کسان ولو چې ډېر عادي د کورنۍ سره راتېر سو. زه هم د خپلې کورنۍ سره الحمدلله چې راغلی یم، هیڅ نه وه داسې څه چې زه ووایم چې هغه بد دې نسم ویلی. بلې فقر دی، غربت، دا د پیړیو راپاته موږ ته یو میراث دی چې باید وسهل کړو. ځکه نو تغییر په حقیقت کې ډېر مثبت تغییر دی او هیله ده چې دا مثبت تغییر نور هم انکشاف وکوي. د باندې زموږ افغانان دي ستاسو په څېر ډېر زړه کېږي چې باید وطن کې اوسي، وګرځي، له کلو له خپلو خپلوانو څخه لیده کاته وکړي. ولې تبلیغات د دوی ذهنیتونه ور خراب کړي دي؟ هغه څه هلته وړاندې کېدل چې هغه دلته نشته چې تاسو خپلو افغانانو ته هلته پیغام ورکوئ. څه شي تاسو خوشحاله کړاست دلته؟ علیزی صاحب، زموږ د یو ملت په توګه باندې تقدیر داسې دی چې موږ چې هر جابر د دې ځای څخه شړلی دی د خپل هیواد د خاورې څخه په یو مقدس جهاد او مبارزه باندې، هغه زموږ په وړاندې باندې توطیې او دسیسې ذهنیتونه جوړوي. رسانۍ د دوی د انټرنیټ د دوی د معاشونه دوی ورته ورکوي، پروژې دوی جوړوي. خصوصا زموږ په ګاونډ کې ځینې هیوادونه هغه افغانستان نن داسې ګڼي چې ګویا د هیچا دپاره مسؤل نه دی سره. مګر زه د خدای دپاره دا خبره کوم چې په افغانستان کې زه داسې تهدید چې مستقیما چاته موجود وي او افغانان د هغه څخه ویره لري، زه دوی ته وایم. خصوصا زما پخواني عزیزان پوځیان
چې اوس تللي دي د بد حالت سره مخامخ دي. څوک په افریقا کې پراته دي، څوک په قطر کې په زندان کې پراته دي، څوک په اماراتو کې دي، څوک په امریکا کې بې سرنوشته د ګرین کارت په انتظار دي، هغه هم نه ورته ورکوي. یو ځل یې راسئ وطن ته. البته چې ستونزه شته، هغه څوک چې غواړي چې هلته اقامه واخلي په سیاسي لحاظ باندې هغه حق د راتګ نه لري. مګر که مو پرېکړه دا وي چې هغه ژوند تاسو ته داسې ژوند نه وي چې تاسو یې غواړئ، په مېړانې سره راسئ په افغانستان کې په کوچني کاروبار باندې په خپله تجربه باندې تاسو په دغه وطن کې هغه څه ترلاسه کوئ چې کېدای شي په بل هېواد کې ترلاسه نه کوئ، چې تر ټولو مهم یې ستاسو عزت، ستاسو خپلواکي او ستاسو ملکیت دی. زه د دغه وطن مالک یم، په هر ځای کې چې اوسېږم، په 3 لسیزې په بل هېواد کې اوسېږم، زه د هغه هېواد اوسېدونکی یم، مالک یې نه یم. مګر دلته هر څه زما دي او زه د دې ټول ملت یو څوک یم چې پکې اوسېږم. یو سوال چې بیا اصلي باز ته راځم، څه شي تاسو خوشحاله کړاست دلته او برخورد له تاسو سره څنګه و؟ که حقیقت درته ووایم د هوایي ډګره کې درته راشروع کړمه، زما څخه چا دا پوښتنه نه ده کړې چې ته څنګه ځې. د سهولت دپاره یې پوښتنه راڅخه کړې ده، څه درته کولی سم. د چای ست یې راته کړی دی چې چای را سره خورې. یوه فضا ده چې ډېر دغه د امیریتو د توپک سالارۍ و، دا د زور و، د مادیاتو د درلودلو، دا دې روحیه ماته خوړلې ده. او دا ډېره ښه خبره ځکه ده چې موږ خدای مساوي الحقوقه پیدا کړي، د دې وطن خلک یې پیدا کړي. هیله ده چې دغه پروسه تر دې حده پورې انکشاف وکوي چې یو عادي بزګر د یو چا سره چې تر ده په اقتصادي لحاظ قوي دی مساوي په ټولو حقوقو کې ګډون ولري. ولې دا یوه پروسه ده چې وخت غواړي. موږ د 15 لسیزو ستونزو وروسته یو چوکاټ ته داخل سوي چې باید انتظار ولرو چې دا نور هم مثبت انکشاف وکړي. آبادي څنګه روانه ده؟ آبادي خو ما د کابل د که رښتیا درته ووایم په ځینې ډېرو لویو اروپایي هېوادونو کې دغسې لویې پروژې دا ډېرې مشکلې دي، ځکه د هغوی بودیجه داسې سنجول سوې ده چې پر ډېرو نورو شیانو باندې مصرفیږي. ما ځینې پروژې ولیدلې په کابل کې، خصوصا د سړکونو ما فکر کولی چې په کابل کې ساختماني کار نشته ده، مګر ځینې داسې ساختماني کارونه مې ولیدل د شخصي کمپنیو د خوا څخه چې د جمهوریت تر وخت هم په کیفیت لحاظ باندې ښه مخته ځي او هم په حقیقت کې تر هغه زیات دي. سړکونه خو که درته ووایم چې کابل کېدای شي پس له 3-4 کلونو څخه یو د هغو موډرنو ښارونو څخه وي چې ترافیکي سیستم یې د سهولت په لحاظ باندې د سیمې د داسې ښارونو سره لکه د تاشکند، لکه د تهران، لکه د ترکمنستان د ښارونو سره رقابت وکولی شي. راځم بدخشان ته. ولې بدخشان په نښه کیږي یا پام د مخالفینو بدخشان ته زیاته ده؟ ډېره ښه پوښتنه، ځکه د علیزی صاحب چې که دغه د تاریخ ډېر لنډ فصل راواخلو، یو 50 کاله وړاندې د 2 میاشتو په تفاوت سره په لومړي ځل باندې یعنی په 1975 کال کې پر همدغې لار باندې د چترال څخه 19 نفره خوابدي زموږ عزیزان چې بیا وروسته رهبران سوله، د مجاهدینو مشران سوله، راواوښتله، په پنجشیر کې بغاوت وکولی چې بیا وځپل سوله، په بدخشان کې نارامۍ جوړ کړي. نن یو دغه اوسنی نسل د هغوی و حیثیت په تاریخ کې د ملت په سترګو کې او د خپل خالق په وړاندې باندې وګوري چې هغوی څه وکول. د هغوی د مبارزې چې دوی هر نوم ورته ورکولی نتیجه څه سول؟ علیزی صاحب زموږ د 2 پیړیو نظام یې ړنګ کړی. زموږ د وسلوال پوځ 6.1 میلیارده ډالرو وسلې هر څه د ملي موزیم مو چور سولو. زموږ کابل په اور کې وسوځل کېدی. دغه عزیزانو ته چې نن خوبدې دي، زه وایم چې هغې نسل ته یار مراجعه وکوئ چې هغه چې ژوندي دي پوښتنه ځینې وکوئ، هغه چې مړه دي خدای دې وبخښي، د هغوی د ژوند د داستان څخه تاسو ولې بدخشان په نښه کوئ؟ او که په بدخشان کې ناامني ده، که په بدخشان کې د بدخشان د خلکو غوښتنې دي، دا د دوی حق دی. مګر کم وخت چې د پردي هېواد په توپک، په پیسو، په دستور راځي او په خپل هېواد کې چې یو داسې نظام چې د اکثریت خلکو دپاره منلی دی، ته هغه په نښه کوې. په بدخشان کې ولسوال و عسکر چې هغه د هغې خلکو امنیت ساتي، هغه وژنې، شهیدوي، ستا داستان به د آینده دپاره څه وي؟ آیا ته به پر هغه لاره ولاړ نه سې؟ د بله خبره چې وروستۍ خبره مې ده په دغې اوسنۍ پوښتنه کې، نننی نظام
دا ولسونه ساتي. د بدخشان خلک د نورو ولایاتو په څیر د شل کلن اشغال په وړاندې باندې داسې په میړانه وجنګېدله چې که امریکا چا ماته کړې ده نو بدخشي ماته کړې ده. نو ته څنګه دا بدخشي نن دې ته مجبوروي چې هغه دې د یو ګاونډي په دستور باندې د هغه په 12 کسیزه ډله باندې او یا دې د هغه د یو داعش خراسان په فیصله باندې راځي بدخشان دې ستا کوي. بدخشان د بدخشانیانو دی. بدخشان به په هغه اصل باندې ژوند کوي، تخار به په هغه اصل باندې ژوند کوي، بامیان کونړ چې د هغه ولسونه غواړي. زه باور لرم چې د بدخشان ولسونه جګړه نه غواړي، بغاوت نه غواړي، بلکې په سوله کې ژوند کول غواړي. همدغه عزیزانو ته مې همدغه پیغام دی چې د دې لارې څخه راوګرځئ. موږ د ګاونډ څخه غیر له شر، غیر له بدۍ، غیر له بد نیت څخه بل نه دي لیدلي. په دغې باونډ باندې باور کول او تاسو ته اطمینان درکول دا تېروتنه ده، مه کوئ عزیزانو. سنګروال صاحب که راسو تاریخي اړخ ته د دغه مسلې د واخانو د بدخشان بیا د چترال مسله چې اوس له هغه ځای څخه څوک چې بغاوت کوي د اوسني نظام پر وړاندې د دې په اړه که څه ووایاست چې دا له کومه ځایه سرچینه اخلي؟ ګران علیزی صاحب تاسو ته او ډېر قدرمن حکمت صاحب ته او ډېر عزتمن امان صاحب ته او د تاسې د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. بلې لکه تاسو چې وویلې په تاریخي لحاظ باندې پامیر، واخان، بدخشان دا تقریبا لرغونی تاریخ لري او د چترال یادونه مو کړه. چترال د بدخشان یوه ولسوالي وه او د تاریخ په اوږدو کې دغه سیمه یو لرغونی تاریخ لري. ولې واخان ورته وایي؟ تاسې پوهېږئ د تاریخ په اوږدو کې دغه کلمه د تاریخي ژبپوهنې له مخې موږ په ژبپوهنه کې 3 اصله لرو: تاریخي ژبپوهنه، مقایسوي ژبپوهنه او تشریحي ژبپوهنه. د تاریخي ژبپوهنې له مخې دغه کلمه اصلا واخش دی. واخش یا واخش نو ځکه خو وروسته واخي سوی یا اوس واخان سوی دی. دا په یو وخت کې د آمو سیند نوم په لرغونو متونو کې هم دا واخش و او دا واخش یا واخي هغه وګړي وو چې د آمو سیند دواړو غاړو ته ودانو او د تاریخ په اوږدو کې دلته ژوند کوه. په تاریخي لحاظ باندې هم تقریبا د چینایي سرچینو له مخې دا تقریبا د نن نه 1300 کاله وړاندې د ورېښمو د لارې د ارزښت په باب باندې یو شمېر څېړونکي وایي چې پامیر او یا واخان د پامیر د قراقرم او همدغه ډول د هندوکش د غرونو هغه مرکز و یا هغه پلاز و چې له دې ځایه نه به د ورېښمو کاروانونه نورو ځایو ته تلل. د افغانستان دوستان او دښمنان په دې باندې پوهېږي چې واخان یوه مهمه او لرغونې سیمه ده او د لویې لوبې په مهال باندې هم د افغانستان دښمنان په دې پوهېدل. سنګروال صاحب افغانستان ته کوم ارزښت لري واخان؟ د سر حیثیت لري په دې معنا چې که چېرته واخان دغه کوم سړک چې روان دی چې دغه سړک د چین سره نښلي. تاسې پوهېږئ چې چین به ډېره لنډه لاره لکه پخوا چې انتر اروپا پورې غځېدله دغه به هم د منځنۍ اسیا ته او قراقرم ته انتر کشمیره پورې ته کاشغره پورې دغه لاره به روانه وي او بالاخره په تجارتي لحاظ په اقتصادي لحاظ دا د افغانستان دپاره نه یوازې بلکې د سیمې دپاره د منځنۍ اسیا هېوادونو دپاره دا ځانګړی ارزښت لري. د دې دپاره علیزی صاحب چې دغه تاریخي بحث یې تا رانه پوښتنه وکړه چې دا تکمیل کړم. تاریخ په اوږدو کې هم تقریبا حتی ویل کېږي چې ډېر نامتو سیلاني چې شوام زام نومېده د نن نه تقریبا شاوخوا 1400 کاله مخکې واخان ته دې سیمې ته راغلی و او ویې ویلې چې افغانستان رښتیا هم اورېدلي مې و چې یو لرغونی تاریخ لري چې زه اوس د واخان شاهد یم. یا د مارکوپلو په نوم باندې یو څوک هم لامدې لارې چین ته تېر سو. یعنې په تاریخي لحاظ باندې که موږ د اوستایي سرودونو یا ویدي سرودونو یا ګریکو بودیک تمدن دې ته لاړ شو په دې کې واخان ځانګړی ارزښت لري. تاسې پوهېږئ چې په هغه وخت کې چې د فریدون 3 زامن چې یو سلب نومېده، بل یې ریج نومېده او بل یې تور نومېده. تور هغه څوک و چې د واخان نه تر سینکانګه پورې تقریبا د په دغه سیمه کې حکومت کوو
اصلا د اور اوسېدونکي وو. نو تاسو په دې فکر وکوئ چې دغه سیمه دومره تاریخي ارزښت لري. او یو بله خبره چې ډیره مهمه ده په دغه سیمه کې، ما تاسو ته د کاشغر نوم واخیست، چې کاشغر، واخان او بدخشان او پامیرونه دا ډیر مهم دي. دغه سیمه کې ولې دې ته کاشغر وایي؟ کاشغر اصلا کاس غر دی، یعنی هغه غر چې هلته کاسان اوسېدل. کاسیان هغه وګړي دي چې د افغانستان په لرغونو قومونو کې اوس موږ یو ټبر لرو چې هغه ته کاسیان وایي، یعنی دلته اوسېدل. یعنی په دغه منطقه کې مننه سنګروال صاحب. په تاریخي لحاظ ډېر مهم و. وروستۍ خبره کوم، بخښنه غواړم. په 1853 کال سردار محمد داود خان چې دې په ارزښت باندې پوه سوی و، د ډګروال نور احمد خان په مشرۍ باندې یو 20 کسیزه پلاوی د یوې میاشتې دپاره چې ډېر پرمختللي وسایل هم ورسره وو، چې د زنتوګرافي یا فوتوګرافي یا کادستر دغه ټول شیان ورسره وو. دوی تقریبا دغه په نښه کړي، او نه یوازې افغان لوري بلکې چینیانو له دوی سره مرسته وکړه او دغه تاریخي سیمه چې واخان په نوم یادېږي نو په نښه کړه. او د پامیر کلمه هم تقریبا په سنسکریت کې ویل کېږي چې دا یو د سنسکریت ټکی دی. پا اوبو ته وایي، میر ځای ته وایي، یعنې د اوبو ځای. یعنې په تاریخي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، په تجارتي لحاظ باندې واخان یا دا سیمه ځانګړی ارزښت لري. وروستي کوم بریدونه چې سوي زه فکر کوم هغه ته راځم. سنګروال صاحب محترمه، بیرته تاسو درګرځم. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم پخیر رالاست. امان صاحب، د بدخشان ثبات چاته ګټه کوي او مزاحمت چاته تاوان رسوي که ناامني رامنځته کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب سلامونه، نیکې هیلې تاسو ته او درنو مېلمنو ته، ډاکټر صاحب ته او ډاکټر صاحب څخه راغلاست وایم کابل ته، او سنګروال صاحب ته، تخنیکي همکارانو ته او د تلویزیون اورېدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دوستانو ډېر اساسو تاریخي او په ارزښتونو باندې هم اشارې ورته وکړې. علیزی صاحب، واخان خو زه ته هم تکرار کوم چې ډېر مهم دی د افغانستان جغرافیه کې او ډېر اساسه نقطه ده د هر لحاظه. او څنګه سنګروال صاحب ویل، د سر حیثیت د افغانستان خلکو ته لري یا د افغانستان جغرافیې د سر حیثیت لري. همداسې د دفاع وزیر صاحب هم دا خبره وکړله. نو په دې معنا چې دا ډېره مهم ځای ده هر لحاظ نه. دا چې دفاع وزیر وایي چې د سر حیثیت لري، موږ هېڅ وخت سر نه غواړو چې له تنه جدا سي. دا څه وړاندې کوي د دغه حکومت له لوري چې د بدخشان په وړاندې باید؟ دا هغه دښمنان ته دا یو ګواښ و چې موږ به سرونه په دې باندې هم اخلو، هم به سر پرې ورکوو، هم به سرونه کټوو، هم به خپل سرونه له لاسه ورکوو په دې سر باندې. موږ ته حیثیت د سر لري چې ما د واخان څوک ما نه اخلي، په دې معنا چې موږ نور مرو، انسان هغه له منځه ځي. نو دا ډېر با ارزښت او ډېر تاریخي خبره وزیر صاحب دفاع وکړله. راغلو تاسو سوال په هکله باندې علیزی صاحب چې څوک خوشحالېږي او څوک خفه کېږي، چا په نفع ده چا په نقص ده. زما په ان باندې نه امریکا غواړي. تاسو پوهېږئ چې نن اقتصادي رقابت د امریکا او د چین ترمنځ، نن د نورو هیوادونو رقابتونه د چین په ضد باندې. چین خو تقریبا افریقا پورې ځان رسولی، سرمایه‌ګذارۍ پورې. دلته دا نږدې ګاونډیان زموږ حتی د دې ناراضي دي، چې خصوصا پاکستان نه غواړي. حتی منځنۍ هیوادونه شاید ناراضي واوسي د موضوع نه، شاید ایران د موضوع ناراضي واوسي چې موږ ټول مسایل حلیږي د اقتصادي لحاظه او چاته محتاجۍ نه وځو، استقلالیت اقتصادي خپل ځان ته پیدا کړو چې هغه موږ یو پیړۍ بعد موږ خپل سرحد وازیږي د چین هیواد سره. نو دا د منلو وړ نه ده د ګاونډیانو ته. او نن هغه ګاونډی زموږ یا پاکستان رژیم چې ده، نن حال ځل هم دې ته کوي، دا 15 کاله دې ته کار کوي چې څنګه د واخان سیمه، د پامیر سیمه خپله بدخشان اوسنی وضعیت څنګه دی د بدخشان؟ اوسنی وضعیت کم شاید چې په رسانیو کې تبلیغات روان دي او دونه غټه جلوه یې ورکړې ده، هسې نه ده علیزی صاحب. موږ په مستقیما هلته زه شخصي دوستان لرم، هم روابط لرم،
هم د حکومت گزارشونه ګورو، هم د لوی دریڅیز خبرې مو اورېدې، هم د قماندانانو خبرې مو اورېدې، د محل د خلکو. دا یو څو بغاوتګر وه چې ابتدا کې چې ماغه د یفتل ولسوالۍ کې دا یو استخباراتي لوبه دښمن سره وسوه او ټول یې ونیولل. یو پوزه چا په دې پوزه وینه نه سوه، یو شیشه د ولسوالۍ ماته نه سوه. څنګه د ولسوالۍ سقوط وکړو؟ دا خپل یو سوال د ګورې نظامیان په دې خبرو ښه پوهېږي، د سقوط او د نه سقوط، د نیولو او توطیه جوړول ورته ګروپ ته مخالف ته. دا یو لویه بازي ورسره وسوه او دښمن ته یې سخت ټکان ورکړه. دوی په دغه احساساتو باندې راغلل، دا پلانونه دوی ناکامه سوه. بس یو څو نفره چې ایران انتقال سو پاکستان ته، زه ستاسو په بحث کې ما غږ وکړ په حکومت باندې چې ایران حکومت نه خواهش وکړي چې دغه مهاجر چې پاکستان وړي تاسو اجازه مه ورکړئ تاسو نه انتقال سي. خو بیا هغه زندانیان نه دي، صحیح د لاره پاکستان ته، ولې خالص نظامیان یې بوتله هلته. دوی کورنۍ انتقال سو، چترال کې ځای په ځای سوي دي، کورونه ورکول سوي دي او هلته دوی اوس سلاح مهمات او دوی ټول تمرینات د نظامي د پاکستان فوج ورکړي دي. اوس غواړي په چریکي شکل باندې ګروپونه راسي، ناامنه کې تر اوسه پاکستان نړۍ ته وښي چې افغانستان امن ده او منځنۍ اسیا افغان حکومت څومره متوجه ده دغه تحرکاتو ته؟ زه باور لرم چې د افغان حکومت خصوصا هغه د آسیب پذیرو نقطو ته ډېر زیات توجه کړې ده. کاغه نورستان دلته خاص قطعات لیږلي دي، سرحد کې پراته دي، سرحد ډېر ټینګ شوی ده، که کونړ ده، که همداسې بدخشان ده، هغه آسیب پذیرې نقطې چې غرونه دي، اراضي له دره ستونزمن نه ده، هلته ډېر زیات توجه کړې ده. هلته بې پیلوټه تیاري انتقال شوي، هلته شپه ورځ بې پیلوټ تیاري ګزمه ګرځي، د کامرو سره څاري سرحدات. یعنې هغه نه موږ مطمئن یاستو. خو بیا هم پاکستان هلې ځلې همدې ته کوي چې افغانستان امنه وښي، یو منتخب ووایي چې چین ته خطر ده، هغه ته خطر ده، او اصلا د دوی هدف چې ده چې فقط دغه لاره خلاصه نیسي، بل هېڅ هدف نشته. دوی نه د سقوط د ولایت کې د پاکستان او پاکستان په دې پوهېږي چې دا کار دوی نشي کولی، او هغه څوک چې رالیږلي هغوی پوهېږي په دې باندې دوی زور نه رسېږي. حتی ولسوالۍ سقوط خو څه کوي چې د یو کلي ته نیول هم دوی ته مشکله ده دا موضوع. خو دوی هدف چې ده د لارې خلاصول، بندول، چې چین ته اختار وکړي چې موږ لاره خلاصوو، تاسو ته بې فایدې ده او دا منطقه موږ نه امنه کوو. د واخان د لارې اقدامات تر کومه حده پورې رسېدلي دي چین او د افغانستان ترمنځ؟ تقریبا 95% یو سفیر د یو هېواد د چین هېواد وایي چې موږ آمادګي نیولې، ډېر نږدې ورځو کې موږ دروازه پرانیستو د افغانستان سره. چین ته څومره اهمیت لري واخان؟ چین ته له هر لحاظ اوس ګورئ دی موږ ته اموال رالیږي که ایران ته که افریقا ته د غل لارې لیږي، ته ترکمنستان لاره راځي. فکر وکړئ قزاقستان وګورئ، ترکمنستان او خپله چین په زرهاو کیلومتره، اما ما سره د خپل خاور نه ما په خاور کې ما سره هم وصل کېږي او مستقیم ایران ته به د اموال ځي. ایران نه بهر له طریقه به ځي هر هېوادونو ته، افریقا ته ځي، چېرته ځي، منځنی ختیځ ته یې لیږي، جنوبي اسیا ته یې لیږي. دا بهترینه لار ده. چین دې کې ډېر ژمنتیا لري او د افغانستان خلک هم دې ته ژمنتیا لري. په ضمانت سره دا لارې امنیت باید ونیول شي. او کوم څه ډاکټر ته ویلې دا د بدخشان د خلکو عایدات دي دې لاره کې، مالیات به دي، دې ته به 80 سلنه بدخشان په خلکو تقسیمیږي، بدخشان د رغونې په خاطر به کېږي، دې مصارف دا به مرکزي حکومت ته به 40% را رواني، نور به ټولې پیسې په بدخشۍ مصرفېږي دې لارې امنیت چې نیسي، دا به امنیت هم دوی نیسي، مالیات به هم دوی ته ځي، ګټې به هم دوی ته ځي، او یو سرحدي ولایت ده د هر بدخشۍ به میلیاردري په آینده کلو کې. که دښمن ته زمینه مساعدېږي د بدخشي ورونو حق به تلف کېږي. سل په سل دغه بدخشان سره دښمني ده. هر هغه پنجشیری ورور یا هر هغه څوک چې په نامه د ده ده او په نامه دغه ده چې سمت شمال باندې ځان وابسته نیسي لکه بل هېواد سي، هر افغان ته دا غږ کومه چې ګورئ مخکې ډاکټر صاحب ډېر ښه وړاندیزونه ورته وکړل، ګورئ تاسو د خپل د مشرانو نه تاسو عبرت باید واخلئ، د 50 کالو جګړو عبرت باید واخلئ، درس باید واخلئ. ته اوس بیا راځئ خپل ملت پسې جنګېږئ. آیا دلته کوم پردي دلته ستا افغانستان کې؟ خو د افغانستان خلک ژوند کوي، د افغانستان خلک ژوند کوي. ته اوس راځئ بیا افغان وزنې لکه تاسو پلرونه او نیکونه چې دا کار وکړه د 50 کالو کې، هغه لړۍ بیا شروع کوي، بیا زمینه مساعده د اشغال دی د وطن کې په نامه د تروریزم، په نامه د داعش، په نامه د خراسان. حکمت صاحب څومره موقع نن دوی په لاس کې لري که چیرته بیا 50 کاله مخته دوی اشاره کوي چې پلرونه هم دا کار وکړه موږ یې هم کوو، هغه وخت او دا وخت څه توپیر سره لري؟ درو خبرو ته غواړم چې دا ستاسو اورېدونکي متوجه کړم. مهرباني. د بدخشان اوسنۍ پروژه چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو په لاس اخیستې ده،
درې نقطې د پاکستان دپاره د ماتې دي. څلرمه یې وروسته درته وایم. ستاسو په یاد چې د پېښور والي ویله چې په څو میاشتو کې موږ واخان ترلاسه کوو، لکه په فلاني ځای کې چې مو د چای پیاله پورته کړله. مګر واخان نن نه تنها چې ترلاسه نه سو، واخان په یو رښتینی اقتصادي او پوځي سنګر باندې د بدخشانیانو او د افغان ولس لخوا څخه ساتل کېږي. بنان واخان د دوی د لاس څخه ووتلی. چین د 18 میاشتو را په دې خوا باندې د واخان زموږ د سرحد څخه په تقریبا 1 کیلومترۍ کې د سینګلینګ په نامه باندې مکمل ښارګوټی چې ګمرکي تاسیسات، برقي تاسیسات او ډېر لوړ د ذخایرو امکانات پکښې کې دي، دا جوړ دی، منتظر دی چې د سړک د وصل کولو سره افتتاح سي. په دې معنا چې چین د سیپیک یوه برخه واخان ته ورکوي او دا د پاکستان اقتصاد ته ضربه ده. بناء څه چې نن د پاکستان پوځ کوي هغه ستراتیژیک سیاستونه دي. درېیمه خبره الحمدلله دا د خالق ذوالجلال یو نعمت دی چې ته د آمو د سیند د اوبو مالک یې، چینه یې ستا سره ده، ډېره برخه یې ستا سره ده. نن قوشتېپه پر آبادوي، سبا به په لسګونو پروژه، او پاکستان دا نه غواړي ځکه ته خود کفایي ته ځې. لکه نن چې کولی سي بې له ده څخه ژوند وکوي، سبا یې کولی سي سره. وروستۍ خبره مې د پاکستان د پوځ په اوسني پروژه کې په واضح توګه باندې 3 ګروپونه تعیین دي. لومړی چې دوی په هغه خپلو اسنادو کې ځانمرګي ورته وایي، هغه دغه زما ورونه، زما عزیزان، زما د زړه سرونه، دغه غولېدلي افغانان دي چې مجبوره کوي راولېږي په اول قدم کې. که دوی د افغان پوځونو لخوا څخه د افغانانو لخوا څخه په نښه نیسي. دویم ګروپ چې هغه داعش خراسان دی، هغه دوی ولي وژني. زه دوی ته په اطمینان سره وایم چې ستاسو مرګ که د خپل ورونو د لاسه څخه ونیسي په جګړه کې، داعشان تاسې وژني. دا سیمه باید داعش ته تسلیم سي. درېیمه برخه چې د پاکستان د ستراتیژیک وروستۍ برخه د پوځي هغه دا دی چې پاکستان باید دلته 2 کنډکه ځای پر ځای کړي، یو په توپخانې کې، یو هم د زیباک په منطقې کې چې هغه واخان تر تهدید لاندې راولي. دا منطقه باید د پاکستان د ستراتیژیک عمق یوه برخه اوسي او افغان لوري دې ته مجبوره کړي چې ته به واخان او د واخان اقتصادي دهلیز ماته راکوي، زه به د تاجکستان سره په وچه کې وصل کېږم. راځم دې خبرې ته چې ولې د افغانستان څخه پاکستان اوسنی استبلیشمنت داسې د انتقام خبره اخلي. یوه انګلیسي ژورنالیست څېړنه مې وروستله د عمران خان په دوسیه کې چې د عمران خان څخه یو پوځي پوښتنه کوي چې ته ملي خاین یې. دی ورته وایي چې ما پاکستان ته خیانت نه دی کړی، ما او زما ګوند خدمت کړی دی. دی وایي چې پر 15 د اګوست چې موږ د افغانستان د اشغال او د بربادۍ نیت وتړلی، تا ولې کابل وران نه کړلی؟ تا ولې دستور ور نه کړلی چې ور واچوي؟ تا ولې دستور ور نه کړلی چې د جمهوریت او د امارت 2 کسان دې یو بل سره ووژني؟ تا ولې د 1991 داستان تکرار نه کړلی چې کابل په اور کې وسوځي؟ بناء د نننیو حاکمانو څخه د پاکستان غچ اخیستل د دوی په سیاست کې دی چې زه امان سنګروال صاحب نور افغانان وطن ته راځو، آزاد ګرځو، وطن خپل ګڼو، او دوی ته وایو چې شاباس همدغه ورورګلوي د دوی لپاره تهدید دی. ځکه نو د دوی په سیاست کې هغه څه چې اوس ځای لري هغه دا دی چې بدخشان ناامنه که، نظام تهدید که او دې ته مجبوره که. مګر یوه خبره وروستۍ خبره دوی هېره کړې ده چې هغه ولس، هغه مجاهد چې د سرو لښکرو ته تسلیم نسو، تر هغه مخکې انګریزانو ته، مغولو ته تسلیم نسو، امریکا او 40 هیوادونو ته تسلیم نسو، نو په کومه روحیه به تا ته تسلیمیږي؟ بیا په نن وخت کې علیزی صاحب چې څومره مسجدونه چې تا نړولي دي د شرابو دپاره، موږ په هر مسجد باندې 12 مسجد په دې وطن کې آباد کړي دي. څومره مدرسې چې تا زما ځوانان وربلله، نن یو ځوان ستا مدرسې ته نه درته ځي. الحمدلله دلته مدرسه ده. بناء د جهاد فتوا، د قرآن د حکم ادرس افغانستان دی، نه هغه خاوره ده چې تا پرون زما پر ضد کاروله. پاکستان باید په دې باندې سر خلاص کړي. فرصت د افغانستان په لاس کې، ځکه فتوا د افغانستان په لاس کې په ټوله معنا باندې سیمه دا مني، نړۍ دا مني، سره د دې چې د دوی وزیر خارجه پرون صدر اعظم په شنغهای کې دا خبره وکړه په قرغیزستان کې چې د افغانستان څخه ناامني راته راځي. برایه د وزیرستان مجاهدینو هغوی په واضح توګه باندې خپل ویډیو ورته ورکړل چې موږ دغه سیمې په لاس کې دي، دلته موجود دي. نو عزیزه دا خاوره خو ستا تر کنټرول لاندې ده، ته وایه چې ستا ده. د هغو سره هلته جګړه وکړه. په افغانستان کې خو نه تنها جنګیالی نسته بلکې دا روحیه او سیاست نسته. پرون زه بیغلا مجاهد دا ویل چې زموږ په سیاست کې دا نسته چې موږ د یو ګاونډي هیواد ناارامه کړو. بیا داسې ګاونډی هیواد چې هلته زما ورور، خور، زما کونډه، زما یتیم ژوند کوي، زه به ولې وزیرستان ناارامه کوم؟ زه به ولې پښتونخوا او بلوچستان ناارامه کوم؟ برعکس زه د هغه د ارامۍ دپاره حاضر یم چې ستا سره کار وکړم. تاسې یوې مسلې ته اشاره وکړله چې دغه غولېدلي هیوادوال چې اوس استفاده کیږي دا به د داعش په واسطه وژل
کیږي، یعنی دا مصرفي دي. په بلوچستان کې، په چمن کې، په قلعه عبدالله زوله کې دا کار وسو. پاکستانیانو کوردینات ورکړله داعش ته، داعشیانو هم وویشتله، زموږ ډرو رحمان والورل، زموږ تنکي ځوانان چې یو تعداد یې زه پیژنم هغه یې شهیدان کړله، ځکه چې داعش مړه کړله، د پاکستان د پوځ په دستور یې مړه کړله. بدخشان ته چې رالېږلی دی دی دا تضمین ورته ورکولی شي چې د 11 نفرو په لاس به بدخشان سقوط کېږي، یا ته به یو بدخشانی شهید کړې، ته به هم ژوند د لاسه ورکړې، مګر که ته ژوندی پاتې سې د داعش دا اوس 2400 نفره تا ته منتظر دي چې په تا پسې هغه راځي، اول په تا باندې اداري و دا تخریبوي، پس له هغې څخه هغه راځي، تا هم وژني، دغه بدخشانی هم وژني، او د پاکستان دپاره هغه څه کوي چې په دغه نیمه پیړۍ کې موږ کړي دي. وګورئ علیزی صاحب، موږ باید د تاریخ څخه یو درس واخلو. د خدای دې وبخښي دا 2 ورځې مخکې 19 تلین ظاهر شاه د دغې هېواد د سهولت و د ارامۍ دپاره د بدخشانه تر نورستانه د نیمروز پورې دا ولسونه یو ځای وساتله، په مرکزي حاکمیت کې را شامل کړله. موږ نن دعا ورته کوو، سره د دې چې موږ پرون په بل څه باندې باور درلودلی، نن په دغه نظام باندې پکار دی چې عملا تاسو څېړنه وکوئ چې په دغه نظام کې استراتیژیک عمق د سیاست څه دی. آیا په رښتیا د بدخشان نامنه کول دي؟ دا حکومت ته غواړي؟ آیا رښتیا د ورونو قومونو جګړې ته رابلل دي؟ آیا په رښتیا سره د همدغې مرور ورور په وړاندې باندې جګړه کول دي؟ زه باور لرم چې ننني نظام دغه قدرت لري چې په چمن کې، په قلعه عبدالله کې، په چترال کې زموږ دغه عزیزان په نښه کې بیخي یې کولی شي، ځکه د دوی لاسونه ډېر اوږده دي، مګر دوی دا کار نه کوي. خو کوم وخت چې ته راځې د ده ولسوالي تهدیدوي، د ده پوسته تهدیدوي، همدغه ځوان بدخشانی مجاهد شهیدوي، هغه د خپل مشروع دفاع دپاره شرعا او قانون حق لري چې ستا په وړاندې باندې سلاح وکاروي. زموږ د افغانانو په صفت باندې دوی ته بیا هم د عزیز ګڼل د قرآن روی دی چې عزیزانو ستاسو جګړه ناروا ده، ستاسو کار بغاوت دی، د یو بد ګاونډي په دستور باندې د وطن ورانول او ناارامول دي. مه کوئ دا خبره، ترهګري ته فرصت ایجادوي، په ټوله معنا باندې خپل ځان نابودوي، بدناموي. په تاریخ کې همداسې لکه ستاسې تېرنی نسل چې دا کار یې وکړی د 1915 پورې بیا یې کوئ. ولې که راسئ کښېنئ دلته، زه تاسو ته اطمینان در کوم چې ستاسې د مدني حقه مبارزې تر څنګ به زه سنګروال صاحب د تاریخ پوه په توګه باندې امان صاحب چې دلته ژوند کوي در سره ودرېږو، ستاسو خبره به تر چارواکو ورسو، ستاسو ملاتړ به وکړو. مننه کوم. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم بخیر رالاست. سنګروال صاحب، ولې چترال باید د بدخشان د نامني دپاره انتخاب سي؟ په چترال کې څه دي چې کولی سي دغه غولېدلي افغانان راسي د نورو د اهدافو دپاره خپل لاره تعقیب کړي؟ علیزی صاحب، موږ په تاریخ کې یوه اصطلاح لرو، وایي چې دا تاریخ تکراریږي. د تاریخ تکرار په دې معنا نه ده چې پایین دایره باندې کټ مټ تکراریږي، بلکې ځینې پیښې غبرګېږي. تاسې پوهېږئ چې د نن نه تقریبا د سردار محمد داود خان په وخت کې همدغه استاد رباني تقریبا له همدغې لارې راغی او په بدخشان یې برید وکړ. دغه نقطه ډېره مهمه نقطه ده، او تاسې پوهېږئ چې لکه د مخه مې چې عرض وکړو چې واخان یا دغه سیمه همیشه د تاریخ په اوږدو کې ځانګړی ارزښت درلود. که زه ووایم چې واخان لکه د پاناما کانال، که زه ووایم چې واخان لکه د سویس کانال، یا که زه ووایم واخان یعنی هرمز تنګی، یا واخان یا د باب المندب، او یا دغه ډول نور مهم سمندري او بري سیمې چې ځانګړی ارزښت لري، د هغو په لړ کې یو هم همدغه پامیر دی. که د تاسې په یاد وي د دې نه دمخه یو شمېر استخباراتو د پاکستان کوشش کوو چې دا یې ویلي چې دوی به له دغې لارې نه منځنۍ اسیا ته چې لنډه لار ده ځي به، دوی دغه خوب لیدلی دی چې دوی به د چترال له لارې بدخشان او بیا همدغسې د منځنۍ اسیا دا لاره وساتي. ولې دلته دوه مسایل ډېر مهم دي. یو خو دا ده چې چین ډېر سخت غبرګون ښودلی د یو شمېر نړیوالو اطلاعاتو له مخې کله چې دغه وروستۍ پیښې په بدخشان کې وشوې، انګېرنې داسې دي چې چینایي واکمنو پاکستان ته یا په ځانګړې توګه استخباراتو ته ویلي که چیرې دې ثابته شي چې په دې کې د پاکستان لاس دی، معنا دا چې دا جګړه د واخان په وړاندې نه، دا جګړه د چین په وړاندې دی. دا خبره وایي ځکه راپورته شوې چې چین دپاره دغه سیمه ځانګړی ارزښت لري.
نو ځکه خو سنګروال صاحب تاسې مسلې ته اشاره وکړله چې چین وایي که چیرته ثابته سي اوس که تاسو غواړئ چې دغه مسله چین ته ثابته کړي چې رښتیا پاکستان لاس لري ځینې مثالونه ډاکټر صاحب حکمت ورکړل امان صاحب تاسې نور هم دغه مسله مستند کړي مثلا چترال کې پاکستان څه کړي چې دا ثابتوي چې د دې تر شا پاکستان ده وګوره لکه امان صاحب چې وویلې او یا ډاکټر صاحب حکمت چې وویلې همدغه واقعیت د هغه ځانګړی سوق الجیشي اهمیت چې چترال لري او دغه په ټوله کې دغه سیمه لري لکه هم یې ویلې چې چترال د بدخشان یوه ولسوالي وه په دغه ارزښت باندې چینیان خو پخوا نه پوه وو او پاکستان خو د یو ضرورت له مخې تاسې پوهېږئ چې غواړي د ځان دپاره یوه داسې لاره پیدا کړي چې هغه یو مستقل هویت ولري د منځنۍ اسیا سره نو ځکه خو دغه سیمه یو ځانګړی ارزښت لري او د دغه ځانګړي ارزښت له مخې پاکستان کوشش کوي ولې د خوشبختي خبره ده چې اوس پاکستان په دغسې بدمرغیو کې راګیر دی چې لکه تاسو ته چې معلومه ده د بلوڅو یو د ملي ازادي بخښونکي غورځنګ یو سرلاري دا خبره په زغرده وکړه چې موږ ملي سرود هم جوړ کړی او موږ بیرغ هم جوړ کړی موږ په نړیوالو باندې غږ کوو چې د بلوچستان خپلواک جمهوریت په رسمیت وپېژني او د دغې خاورې 15 سلنه د موږ په لاس کې دی نو دغه ټول هغه څه دي چې پاکستان له ډېر بد حالت سره سنګروال صاحب په چترال کې د دغه غولول سوي افغانانو د کورنیو مسله اشاره کیږي چې هلته انتقال سوي دي پاکستان زمینه سازي ورته کړې دغه موضوع څنګه ده بلې ډېرې ښې موضوع ته دې اشاره وکوله دلته دوه ډوله کورنۍ ځای په ځای سوي یو هغه ډول کورنۍ چې پاکستان کوشش کوي چې دوی له افغانستانه وباسي د دې یو شمېر کومه سرشمېرنه چې کېده چې د بدخشان د سیمې یا د دغه شاوخوا د ټولو سیمې تر تخاره پورې حتی این تر کندوزه پورې دغه کورنۍ معلومې کړي دي ویل کېږي چې د دغو کورنۍ دپاره یو کمپ یا کم ډوله ځای په چترال کې په نښه شوی دی چې دوی هلته اوسېږي دوی ته د پاکستان استخبارات وسلې او پیسې ورکوي او حتی یو تعداد هغه خلک چې د بدخشان په شاوخوا سیمو کې وو او په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له کبله هلته تلي وایي دوی ته یو ځانګړی ځای په نښه شوی دی دغه کورنۍ هلته اوسېږي او د دغو کورنیو کې چې کوم مشران دي دغو مشرانو ته ویلي چې تاسې د کور په سر موږ ته یو ځوان یا دوه ځوانه یا درې ځوانه چې موږ به هغو ته پیسې ورکوو وسلې به ورکوو دا به موږ ته رامعرفي کوئ دوی دپاره حتی داسې انګېرنې موجودې دي چې د دوی دپاره روزنځایونه جوړ سوي دي په پوځي لحاظ باندې دوی ټرېننګ کېږي او بیا همدغسې رالېږل کېږي نو دغه وروستیو پېښو وښودله چې دا واقعیت و له دې نه د مخه چې دغه برید وشي داسې انګېرنې موجودې وي چې پاکستان په دغه پروژه باندې کار کوي چین ته فکر نه کوي چې دا خو هر څه وړاندې سول بیا خو د چین سره د پاکستان جنګ ده ولې نه چین خو همدغه خبره اسناد خو لري چین خو د دې دپاره چې هغه د خپلې پالیسي له مخې دا هغه ته وښیي پاکستان ته چې په دې برخه کې تحقیق روان ده که ثابت شي یعنی دا یو اخطار ده چې ورته ورکوي دا په دې معنا نه ده که نه چین ته دغه ټوله پروژه معلومه ده چې دغه ډول توطیه پاکستان پر مخ بیایي امان صاحب د لوی درستي سفر بدخشان ته بیا په زیبا ولسوالۍ کې هلته بیا وایي چې هیڅ چا ته موږ اجازه نه ورکو په هر ځای کې زموږ ځواکونه دي دغه سفر ته بیا ځینې وایي چې ولې باید په دغسې یو مسله کې لوی درستیز ولاړ سي دا دومره مهم نه و څومره اهمیت درلود د لوی درستي سفر اول خو دا چې د لوی درستیز دغه کوم تبلیغاتي شبکو چې تبلیغ شروع کړی د بدخشان په هکله باندې هر انسان یې تشویش کوي او هغه څوک چې د وضعیت نه تا خبر نه هغوی هم زیات تشویش کوي په خاطر د رفع د دغه تشویشونو په سطح د وزارت دفاع شخصا دویم سړی د وزارت دفاع کې چې لوی درستیز ده او لوی درستیز د هم د استخباراتو لوی درستیز ده هم د کورنیو چارو وزارت څه مسلح قواو کولی چې په بد حالت کې اضطراري حالت کې په ټولو باندې دوی قمانده وکړي دا عادي مقام هم نه ده دا څه ولې هلته تللی ده دا په دې خاطر تللی ده چې د افغانستان د خلکو اذهان څه مشخوص کړي دي دښمنانو هغه بیرته ثابت کړي
اعتبار پې اوسي چې داسې یو مقام تللی ده نړیوال ته وښیي چې موږ د صفري خط په سر یعنې ډیورنډ کرښې په سر باندې د افغانستان لوی درسیز ولاړ ده دا یو نوی مورال ښیي دا د دښمن مقابل کې ډېر لوی ګواښ ده چې د یو مملکت لوی درسیز صفري خط ته سرحد ته ځینې نظر دا نه ده ډېر مهمه ده ولې وایي اهمیت ورکول کي دا مسله خو دومره مهمه دا نه وه موضوع د اهمیت نه ده دا مسؤلیتونه دي دا د دوی مسؤلیتونه دي چې هغه خپله وظیفه یې په غاړه هغه لوی درسیزونه به څه کوي چې په دفتر کې ناست ایئر کنډیشن ته شنه چایونه هوی مخابرې طریقه قمانده ورکوي لوی درسیز خو ده ته وایي چې له خپل سرباز سره خپل مجاهد سره په لوڅو پښو په څپلکو کې روان د صفري خط نه او جګ جګ اتفاقان ته جګېږي او ټول د افغانستان هغه اساسي صفري خط نه اخواته ټول څاري حتی په خپل خبرو کې وایي موږ غورو سامان ته په سونو نه ځو هغه خپله نقطه کې دوی خنثی کړو همدا لوی درسي صاحب وایي خو ما اجازه نه ده ورکړې خپل معدونانو ته پرسونل ته په دې چې دا نو مداخله ده او نور ډیپلوماتي مسایل راپاري که نه موږ همالته هم شتلو څه موږ نه تښتېدلي او څه چې راغلي وو هغه ټول ختم شوي له منځه تللي دي یعنې دغوندې یو باموراله دغوندې یو قوي با تدبیره لوی درسیز په تاریخ کې ما نه دی لیدلی هغه چې غولول سوي استفاده کیږي د دې لپاره چې بدخشان ناامنه کي نتیجه یې هغه څه چې ټول له منځه ولاړل ولې هغه څوک چې شاته دوی تشویقوي که هغه پاکستان ده یا هم ځینې نور په داخل د افغانستان کې خو د باندې اوسیږي دې خلکو ته څه وکړل موږ بدبختي همدلته د علیزی صاحب چې 50 کاله موږ سره وهلي یاستو جنګولي یاستو موږ 50 کاله موږ مابین کې تفرقې اچولي دښمنان نه ډېر لوی استفاده کړې دا اشغالونه په زور نه دي راغلي د موږ دقسې که موږ ورته وایو چې وطن فروشانو خاینانو چې دې وطن وګړی ځان نه ګڼي حق پردي ځان سره راوسي دې وطن ته زه نه وګورم چې دا ملت متحد وسي او دغه ټول دنیا زور دی وهي افغانستان خاورې ته د بدې وګوري خو نه شي کتلی اوس بیا په بدخشان کې بدخشای استعمالوي او دې خوا ته بل بدخشای بل افغان ده خو هغې خوا نه هغه افغان ده ضعف زموږ دلته ده نو دغسې ضعیف انسانانو دا نه د باندې چې نازې تشویقي دا د چا دپاره کار کوي دا پردیو ته کار کوي جالبه دا ده چې پلرونو تاسو نتیجه څه وکړه همدغه افغانستان خلک اوس هم تاسو پلرونو ته احترام کوي که په قبرونو کې پراته دي خلکو سره غرض نه کوي واضح صحیح ده تیر په هیر سول موږ ته تاریخ یې نه هیروي خو دغه فعلي افغانان وایي چې تیر په هیر یو جنایت وکړه خیانت وکړه افغانان یې مړه کړل کابل ته یې اور واچو سرمایي چور سولې د وطن 20 کاله اشغال راغی افغانستان د همدوی له برکته 20 کاله برکت افغانان په میلیونونو مهاجرو کډوال سول څه نن خلک په یخ ژمي کې راباسي نن په سرحداتو کې په مرمۍ ولي همغه کډوال چې تا کډوال کړي وو اوس بیا د هغوی حقوقو نه دفاع کوي غواړي چې هغه بیا افغانستان آزاد کړي دا څه په کوم معنا زه نه پوهېږم دې ته دا څه شی وایي دی څه وایي د خپل غوږونه یې اوري که یې نه اوري آیا دا ملت څه ورته ګوري دا اوري که نه اوري دوی یو شعار چې مخته وړي افغانستان آزادوو دغه شعار د دوی څنګه ده ګوره دا افغانستان بدبختۍ ته وړي دوی خو اول ویل چې موږ دیموکراسي غواړو دوی خو اول ویل چې موږ اسلامي حکومت غواړو بیا چې اسلامي حکومت جوړ څه ختم سو له منځه لاړه چې دیموکراسي ورته راغله ګیرې یې کلې کړلې پسې نکتایګانې یې ووهلې آرایشګاه ته به روان و هر سهار دا حق خلک دي علیزی صاحب دا حق خلک دي او ملت ویښ که د هر ولایت یاستئ خصوصا سرحدي ولایتو باندې غږ کوم ویښ په لیاز د خدای د 2 روپیو کاغذ او ارزښت نه لري کاغذ دغه په خاطر خپل اولادونه مه وزنئ خپل بچیان مه هستوئ دې مسایلو ته بس د 50 کاله جګړه وکړه دې وطن کې نتیجه یې څه شوه زه هغه کسان ته وایم چې 2 روپیو په خاطر روان دي او هغه شعوري کسان هغه دې خاورې بچیان هم نه دي حتی دوی ملي ارزښتو ته ارزښت نه ورکوي دې جغرافیې ته ارزښت نه ورکوي دوی پردیو ته کار کوي د پردیو غلامان دي پردیو مزدوران دي پردیو پروژې غواړي په افغانستان کې تطبیق کړي اما دوی به ناکامه وي همیشه حکمت صاحب تاسو په پیل کې یو مسلې ته اشاره وکړله چې هر څه تبلیغاتي دي دلته تصویر یو څه ده خو هلته بل څه وړاندې کیږي په دغه بدخشان مسلې کې ذهنیت داسې جوړ سوی د دوی په منځ کې چې یو کار لا شروع نه وي دوی وخته له ځانه تحلیلونه وړاندې کوي څوک وایي چې وینې څوک وایي چرغبال یې وویشته څوک بیا د باندې نه د یوه ډلې له ادرسه د مشري خبرې کوي چې موږ دا کوه هغه کوو دوی د چا دپاره کار کوي واقعیتونه څه شي دي چې عملا تاسې ویل د دوی دغه ټول سیاسي مشران
چې دغه بدمرغه رسنیو ته راوځي. لندن میشتې دي، واشنګټن میشتې دي، اروپایي میشتې دي، ترکیه میشتې دي، او یا په دوبۍ کې میشتې ثروتونه لري. خو زما دغه ساده ځوان زلمی چې د چترال څخه د یو کمپ څخه په زور راباسي د شپې، د دوی حرکت د چترال د کمپ څخه د شپې تر 11 بجو مخکې اجازه نه لري علیزی صاحب. پخوا دغه لار په دې 50 کاله کې چې هغه لومړنی حرکت یې شهسوار صاحب امان صاحب وویلی، یعنې د یو 50 کاله څخه مخکې 1995 څخه دا د 3 شپو مزل و. دوی دا 2 شپو ته راړولی دی، ځکه چې ننني ځوانان تکړه دي، بار یې کم دی، ژر ځان رسولی سي. نو چې تا په زور د کمپ څخه راباسي، چې تا خپل ولسوالۍ خپلې سیمې ته یا خپل وطن ته رالیږي، په تا باندې ورور وژني، نو ته څه فکر کوې چې دا ازادي ده او که دا غلامي ده؟ موږ ته خو ټول اشغالونه چې راغلي دي، دخالتونه چې راغلي دي، علیزی صاحب د ازادۍ د ژغورنې تر نامه لاندې راغلي دي. انګریزان دلته راغلل ول موږ تمدن جوړوو، شورویان راغلل ول موږ دلته سوسیالیزم جوړوو، امریکایان راغلل ول موږ دیموکراسي او خپلواکي د افغانستان بیا رغونه کوو. مګر نتایج خو موږ په تاریخ کې نه په دغه عملا اوس وینو. نو ته چې راځې ته بدخشان د بدخشي څخه ازادوې، سره د دې چې لوی درستیز د ټول افغانستان د جنگ قومندان دی. هغه په کونړ کې ولاړ ولو چې جګړه وله، په پکتیکا کې ولاړ ولو، مګر په بدخشان کې د هغه 2 روله دي. هغه د بدخشان د خلکو سره یو نږدې اړیکه لري، خصوصا د بدخشان د مشرانو او روحاني قشر سره، او د جنگ قومندان دی. دا ډیره ښه خبره ده. زه ستایم چې د دفاع وزیر ضیاء خان ګوري او هلته خپل قوتونه ارزیابي کوي. لوی درستیز هلته ولاړ دی چې دشمن باید په دې باندې پوه سي، زما دغه غولېدلی ورور باید باندې پوه سي چې ستا د هر نفر په مقابل کې حد اقل 200 بدخشانیان مسلح ولاړ دي. نو ته 200 په څه رقم باندې خالي سلاح کوې، د هغو څخه ولسوالي نیسې. تاکتیک مخکې امان صاحب اشاره ورته وکړل. زما پر اسلامي امارت باندې غږ دی، پر پوځي برخه باندې چې عزیزانو عجله مه کوئ. ښه تاکتیک ها دی چې ته دشمن په سلو کې سل د ځان په قومیت کې ولري، ستا تر اور لاندې وي، لاره ورته وتړې، ورته ووایه چې عزیزه تسلیم سه، که نه بیا خو جګړه ده. که د ولسوالۍ یو تعمیر هم ونیولی، دا هیڅ فاجعه نه ده، ځکه چې دا جګړه ده، د دې تر شا پروژه ده. پاتې سول دې خبرې ته چې دغه خلک څه غواړي. زه دوی ته وایم چې عزیزانو، زه په کابل کې ناست یم، زه نه پوهېږم چې تاسې کومه بله ازادي غواړئ. هغه ازادي چې تاسې نوم ورته ورکوئ، تاسې وایاست چې د دغې نننیو چارواکو څخه ازادي، مګر د دغې نننیو چارواکو مخکې خو موږ یوه بله ازادي تر نامه لاندې درلودله. په هره کوڅه کې یو جنګ سالار نه و. افغانستان پر 1400 حصو ما ارزیابي کړې وله، د جمهوریت په وخت کې تقسیم نه ولو. تا په مزاره کې مستقل یو تقنیني اجرایوي او سپاسالار درلودل چې شای نه منل. په جوزجان کې یو بل ناستلو، په یو بل سیمه کې یو بل ناستو. مګر نن خو دلته د یو عادي امیر د وزیر امر تر هغه ځای پورې چلیږي تر کوم ځای پورې چې د افغانستان جغرافیه ده. نو خو که ازادي دا ده، خو د افغانستان خلکو دغې ازادي ته لبیک ویلی دی. پاتې سول د اصلاح خبره، د حکومتوالۍ خبره. بلې زموږ پر حاکمیت باندې غږ دی چې عزیزانو داسې حاکمیت په تدریج سره جوړ کړئ. مننې نه مه ځینې غواړئ، ځکه چې خدای ته ویني چې جګړه ده، چې په هغه کې زما مومند، شینواری، صافی، زما بامیان، بدخشان، غور، دایکنډي، زما هرات، بلخ، زما جنوب شرق ټول ځان وویني. او دا کار کېدونکی دی. دغه اوس ته په کابینه کې زما د بدخشان وزیران سته دي، زما لوی درستیز د بدخشان دی. نو تاسو که غواړئ چې دغه ټول حکومت یوې حلقې ته ورته ورکړئ، خو دا خو ظلم دی. او بیا د قربانۍ خبر د علیزی صاحب، موږ تر ډېره پورې امان صاحب په دغې باندې پوهېږي، پوځي د سنګروال صاحب د تاریخ پوه په صفت باندې چې په تاریخ کې چې چا د هېواد په ژغورنه کې قرباني ورکړې ده، هغه یو تاریخي ماموریت لري چې دغه پروسه تر یو ځایه پورې ورسي. فکر وکړئ چې دغه نن حاکمانو دغه پروسه پرېښو، وویله چې موږ حکومت پرېږدو یو چاته. اول یې زه تر یخن رانیسم چې عزیزه دا پروسه تا نه ده تکمیل کړې، هېواد یو کړی دی، یو مټ کړی دی، مګر د هېواد د خپلواکۍ د ازادۍ د تضمین دپاره ته ډېر څه لري. نن دې ته رارسېدلې چې چین وایي چې په بدخشان کې دخالت پر ما دخالت دی، ایران وایي چې پر امارت باندې ټک پر ما ټک دی. نو ته عزیزه کومه ازادي غواړې؟ فقط یو ادرس دی ستا دپاره، او هغه موږ ټولو ته معلوم دی چې بیا مو ورته ویلي دي چې تاسو بلوچستان د لاسه ورکړی دي. که غواړئ چې بلوچستان وژغورئ، د افغانستان د دخالت څخه لاس واخلئ. په غیر له دې څخه بلوچستان، سبا بشتونستان، ډاکټر صاحب وخت پای ته رسوو. یو څه چې تاسو باید پاکستان ته وړاندې کړئ، که چیرې افغانستان وغواړي، څه په لاس کې لري چې پاکستان نامنه کولی شي؟ تر ټولو زیات موږ په خدای باور لرو، ایمان لرو. موږ
په کور دننه کې جګړې او فتوحات موږ د مشهد فتح د لا اله الا الله محمد رسول الله په نامه شروع کړې ده. موږ وواره ډیلي ته د الله اکبر په نامه تللي. موږ د مغولو، شورویانو، انګریزانو، امریکایانو سره تر دغې نامه لاندې. نو که ستا په وړاندې باندې د افغانستان یوه روحاني غږ وکولی چې د پاکستان د پوځ په وړاندې باندې دا جګړه نور د جهاد حیثیت لري او ستا روحانیون هم په دې باندې قناعت لري په غیر له هغو حکومتي روحانیونو څخه، نو بیا خو دا داسې دی چې تا ته 120 میلیونه پښتون، بلوڅ، کشمیری درېږي، بیا به ستا د سیند خلک ستا پر ضد، ستا د پنجاب خلک به ستا پر ضد باندې د خدای روی ته وګوره. پاکستان مه ورانوه، پاکستان وساته، افغانستان پرېږده خپل سرنوشت ته. دلته داسې څوک شته چې د دغې هېواد راتلونکی تعیین کړي، لکه واخان چې وساتلی د افغانستان هره لویشته خاوره به ساتي. په غیر له دې څخه کېدای شي چې بیا ستا دپاره افغانستان همداسې یو سنګر شي لکه د شوروي او امریکا دپاره. سنګروال صاحب باز پای ته رسوو. جنگ رواني ده او تبلیغات رول لري. کله چې د افغانستان دښمنان په یو عادي مسله کې موضوع لویولی سي، حکومت ته څه کول پکار دي چې په افغانستان کې دننه باید رسنۍ تقویه کړي، مطبوعات تقویه کړي، تر څو وکولی سي د دښمن رواني جګړه مدیریت کړي؟ بلې د کور دننه دوه اصله ډېر مهم دي د هر حکومت د هر دولت دپاره. یو د کور دننه هغه ستونزې، مشکلات چې په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په کلتوري لحاظ یا په بېلابېلو لحاظونو موجودې دي. حکومتونه، دولتونه مکلف دي او مسؤلیت لري چې داخلي چارې همغسې جوړې کړي لکه څنګه چې ولس او خلک یې غواړي، او د ولس په ځان راټولول دا یو مهمه مسله ده. او په بهرني سیاست کې هم هغه تګلاره چې یو دولت یا حکومت په مخ کې لري د هغو د عملي کولو دپاره باید د نړۍ سره سنګروال صاحب د رسنیو ملاتړ او تقویه څومره مهمه ده د بیروني تبلیغاتو د مخنیوي دپاره؟ په لاندې راته ووایاست. تاسې په دې پوهېږئ چې تبلیغات یا فرضاً ډلهییزې رسنۍ دا تقریبا اوس د هر هېواد دپاره د شاهرګ حیثیت لري. څومره چې په یو هېواد کې هغه ډلهییزې رسنۍ وپالل سي، زه فکر کوم د هغه ستنې لا پیاوړې کېږي. او که چېرته دولتونه مطبوعاتو ته او یا رسنیو ته پاملرنه ونه کوي، نو رسنۍ او مطبوعات خو د هېواد ژبه ده. مننه. د ژبې پرې کول خو نو پکار نه دي، پکار دا دی چې دا تقویه سي او د تقویې دپاره ډېرې لارې چارې موجودې دي چې باید سرته ورسېږي. امان صاحب باز پای ته رسوو. مشوره مو په نظامي برخه کې د بدخشان او د نورستان په تړاو څه ده چې کوم خطرات ورته متوجه دا دفع سي، او افغان ځواکونه له کوم قوت څخه برخمن دي؟ د افغانستان ځواکونه الحمدلله اول خو ټول مسلمانان دي او دوی 20 کلنو جګړو د ناټو په ضد کې سخت تجربې لري. دوی حتی په ځان باندې فکر هم نه کوي لکه وطن ساتنې ته ډېر فکر کوي شپه ورځ. زه په دې باور لرم د افغانستان ملت ته او هغه اسلام پاله او وطن پال افغانان چې په بهر کې ژوند کوي ډېر زیات تشویش لري چې صحنه کې موجود نه دي. هغوی ته اطمینان ورکوم چې دا تبلیغات د دښمن دي د انټرنیشنل او د عامو او د بعضې شخصي فیسبوکونو چې هغه هم د آیسای لخوا تمویلیږي، تجهیزیږي او برنامې ورکول کېږي، تبلیغات روان دي، په هغوی باندې هېڅ وخت باور ونه کوي. یو دویم عملاً په خپل خاوره باور ولري، په خپل حکومت باور ولري، په خپل ځوانانو او په دغه اردو او د سرحدي په ځواکونو باور ولري چې دوی آمیش دفاع کړي. مشوره مو څه شي ده؟ مشوره مې دا ده چې زر تر زره د قطاعات ریزرو قطاعات د ولیږي، بدخشان د جای په جای کړي، جګر اتفاقان د ونیسي او ښه اکمالات د ورته وکړي، ښه ځایونه د پوستې ورته قوي جوړې کړي او بې پیلوټه طیارې دوامدار په بدخشان کې سرحدي سیمو کې د کمرې وړې بې پیلوټ طیارې د هغه د ګرځي هره پوسته کې باید یو دانه ولري چې دښمن له هره خوا سر جي هغه باید په نښه سي له منځه لاړ سي. هم زمان په نورستان کې هم توجه د وزارت دفاع غواړي. مننه. امان صاحب، حکمت صاحب، سنګروال صاحب، درنو لیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. د سرلوړي، باثباته او پرمختللي افغانستان په هیله خوشحاله شئ. له لیدلو مو مننه.